د کونړ نورګل ولسوالۍ د مزار درې زلزله ځپلو ته په لندن او امریکا کې د میشتو مسلمانانو لخوا د 10 میلیونه افغانیو په مالي لګښت او د قدم موسسې په تخنیکي همکارۍ یو جومات او 15 بابه پاخه کورونه چې هر کور 2 خونې یو پخلنځی او تشناب درلودونکي دي د جوړېدو چارې سرته ورسېدې او د یو لړ مراسمو په ترڅ کې زلزله ځپلو ته وسپارل شو. د مزار دره کې 259 کورونه جوړ شوي دي تقریبا او نور هم لګیا دي په جریان کې دي جوړیږي. دلته خو هر شی د منځه تللی دی، یوازې کورونه نه دي، یوازې جوماتونه نه دي، یوازې مکتبونه نه دي، کلینیکونه نه دي، د ولو نه د سربندونو نه نیولې د لارو نه نیولې نه هر شی د منځه تللی دی. نو انشاءالله وعدې شوي دي، څه اندازه جوړ شوي دي او څه مونږ امیدوار یو چې دا به جوړیږي. د مزار درې اوسیدونکي چې د زلزلې له امله سخت زیانمن شوي او هر څه یې له لاسه ورکړي د سرپناه ترڅنګ په نورو برخو کې هم مرستو ته اړمن دي. د قدم موسسې مسؤلین ډاډ ورکوي چې دوی به په نورو برخو کې هم مرستې ورسره ترسره کړي. بیا هم زه په خپلو شتمنو هیوادوالو او هغه افغانان چې په بهر کې اوسیږي او هغه وس او توانایي لري چې د دغه خلکو سره یو غمرازي او د دوی لاسنیوی وکړي، د هغوی په مالي همکارۍ انشاءالله چې موږ پلان لرو چې دغه کورونه 10 ته ورسوو، 15 ته ورسوو. د خلکو سره زموږ واده ده انشاءالله چې یو به دارالیتام جوړو او دغه د کورونو تعداد به هم 15 ته 10 ته رسوو. امارت نه موږ ډېر خوشحاله د حکومت دغه نه او د مؤسساتو نه بیا د قدم موسسې نه نو دوی راغله موږ ته تعداد کورونه جوړ کړه او زموږ هغه ضرور مشکلاتونه په نظر کې ونیول او نور آینده هم داسې دغه لرو چې تمه توقع او الله تعالی د دوی له اجرونه ورکړي او د دې ټولو د مؤسساتو نه او د حکومت نه موږ د دې نه ډېر خوشحاله او د دې نه د زړه د کومې مننه کوو. که له یوې خوا د کونړ نورګل ولسوالۍ په مزار دره کې زموږ هیوادوالو ته هغه څوک چې زلزلې ځپلي وو هغوی ته نوي او اساسي کورونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. خو بل پلو بیا د کونړ په فرضي کرښه پرتو ولسوالیو کې د پاکستان د پوځي رژیم د بریدونو په ترڅ کې زموږ د ګڼو هیوادوالو دغه ډول پخې مینې ړنګې شوې او هغوی پر کډوالۍ مجبور شوي دي. محمد ناصر مننځی د افغانستان ملي ټلویزیون نورګل ولسوالۍ د مزار دره.